أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. دا 96 نمبر آیت تے دا اتم رکو دا د دې اولنی حصہ مونږ ویل دا واتم الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي. نو دې کې دا حج او د عمرې متعلق حکم بیانې چې حج او عمره دا یو داسې رکن دی د دین اسلام چې کله تاسو دا شروع کړئ د دې بیا سرته رسول ضروری دي. نو اوس که چېرې مسله راپېښه شوه یو سړی حکومت منع کو د چا په ویزه کې مسله رااله یا جنگ روغ شو بدامني رااله یا سړی بیمار شولو او په لاره کې دی اوس ونښتو نشي تلی رکاوټ راغی دای دپاره حکم بیانوي چې که چېرې تاسو منع کړلی شئ بند کړلی شئ په لاره کې نو بیا چې ستاسو سره کومه قرباني میسري په اسانۍ سره لکه داسې نه ده چې ته په لاره کې منع کړلی شو ته څادر ټک وی واپس را روان شي داسې نه ده ته چې کله په لاره کې منع کړلی شوې نو ته به د قربانۍ څاروی ولیږي حرم شریف ته او چې کله دغه څاروی ورسي او هلته کې ذبح شي نو بیا به دلته کې ته سر وخرې احرام به کولاو کې بیا ته واپس تلی شي. داسې نه ده که ته منع کړلی شي او ته د هغه لارې نه واپس شي داسې به نه وي بلکې دا حج احرام چې تا وتړلو او د رکاوټ د وجې نه ته بیا حج له نشي تلی نو د هغې نه د واپس کېدلو د احرام د کولا وهلو خپل دا یو طریقه ده چې څاروی به ولیږي حرم شریف ته هغه چې کله هلته کې ورسي او ذبح شو نو ته به بیا سر وخرې احرام به کولاو کې بیا به واپس ځي او چې کله تا ته بیا دوباره هغه موقع میلاو شوله د کمې پابندۍ د وجې نه چې منع شوې هغه ختم شوه نو بیا به تو ځي او د هغې قضا به خامخا کې نو فرمای ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحدي محله ترسو پورې چې دغه څاروی خپل هغه ځای ته نه دی رسېدلی تاسو لا سرونه مه خرئ د احرام کولا وهلو دپاره. فمن کان منکم مریضا او به اذن یو کس داسې دی چې هغه ته د سر خریلو ضرورت راپېښ شو یا د بیمارۍ د وجې نه د سر خریل ضروري شو دانې پکې راوختلې او به اذن یا په ده باندې څه نور تکلیف دی د ویښتو د وجې نه او ویښته خریل د ده لپاره ضروري شو دی که اوس انتظار کوي چې دا قرباني به ځي او دا به حرم شریف ته رسي او هلته کې به ذبح کېږي
او بیا ما ته اطلاع میلاویږي بیا به زه سر خریم او دلته کې دته مسله ده سر خریل ولا پکار دي یعنی مسله ورته راغلې ده یا بیمار دی یا پیسه تکلیف دی نو فرمایي چې ففدیه من صیام دې سر وخري لیکن دا خپل فدیه دی فدیه د هغه ادا کوي او هغه 3 روزي نیولې او صدقتين یا دې صدقه ورکي کدرې روزي نشي نیولې نو شپږو مسکینانو ته دې هغه صدقه ورکي یعنی د یوې روزي فدیه 2 مسکینان دي نو د 3 روزو فدیه شپږ مسکینان ته خوراک ورکول او نسکین یا د قربانی وکي یعنی چیلې ګډ وغیرہ د ذبح کی نو بس داغه دم چې د داوشلو د سر بیا خریلش فاذا امنتم او کله چې تاسو په امن شئ یعنی تاسو بند کړلې شئ دا خو د بندیز احکامات بیان شو چې کله ته په لار کې بند کړلې شو او ته حج عمرې لنشتلې او تا احرام تړلې وو دای احکامات بیان کړل دلی فرمای فیضا امنتم کله چې تاسو په امن کې شئ یعنی استاغه بندیز ختم شو او تا توسیدین واغه د تللو قدرت ستاشته د تو بیا حج لذي هغه عمرې لبزي د س نیت چې تا کړه او راوته وي دا کا په موقع باندې تلې شوي او که په موقع باندې ستانه حج لاړلو نو کال لو بیا تزي نو فرمای فاذا امنتم نو هر کله چې تاسو په امن کې شوي نو تاسو بیا د دې قضا کوي فمن تمتع بالعمره الى الحج دلته کې د حج او د عمره متعلق یو حکم بیانې یو کس یوازې عمره کې په د قرباني نشته یو سړی یوازې حج وکي په دم قرباني نشته ده کې یو سړی هغه عمره او حج یو ځای کړل لاول عمره وکړو بیا پس حج وکړو دی بیا قرباني کوي دې ته حج تمتع وای په حج تمتع کې بیا قرباني شي دا لازمي کیږي نو فرمایي فمن تمتع نو چا چې پیدا حاصل کړه بل عمره په عمره سره ال الحج د حج پورې طریقې کار دی چې وسړې کله حج لذي د حرم شریف خپل حدود دي آیت چې سړې ورسېده به خامخا احرام تړي آیت میقات وای نو دې چې کله احرام وتړلو او دې ورسېد وس حج ته لا وخت پاتې دی یعنی اتم ذل حج لا نه راغلی نو دی با د حج پورې احرام نه کولاوي نو کپرس کې دی لاول عمره وکي او د عمرې نه پس سر وخره احرام کولاو کی نو دی بیا آزاد شي د دې سہولت میلاو شي ګندلې کپڑے اغوستلې شي او بیا هغه پابندیان کم د احرام چې د نه ختم شي نو شکل دې دا عمره کې نو په دې عمره کولو سره دته سہولت جوړ شي لکه دې رسیدلې دی او حج ته دې نو هغه 2-3 هفته پاتې دي او بس د عمره وکړل او سری وخره احرام کولاو کړلو دیوس چنو حلال شو دیوس هغه پابندیان کمی چې په د باندې وي نو هغه ختم شي نو دا عمره کولو سره پیدا حاصل کړه د حج پورې نو پدې کس باندې بیا قرباني نو فرمای فمن تمتع بالعمره
نو چا چې پیدا حاصل کړه په عمره کولو سره ال الحج د حج پورې فمسته سره نو هغه ساروی چې میسر دی موجود دی په اسانۍ سره من الهدی د قربانینا د هدیینا دا په د باندې لازم شولو دا به قربانی کوي فمن لم یجد او که وسړی غریب دی د سره ساروی نشته دی د وس دس نه کیږي نو فرمای فصيام 3 ایام فی الحج د دې په دغه حج په موقع باندې 3 روزي ونسی په حج کې او د دې اخرنۍ روزه په کار چې نهم ذوالحج راشي نو فرمایي چې 3 روزي دې په حج کې ونسی وسبعه اذا رجعتم او روزي به دې بیا په کور کې نسی کله چې دې واپس شي تلک 10 کامله نو دا پوره 10 روزي شولې ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام دا حکم دا چا د پاره دی چې د مکی شهري نه د مکی اوسیدونکو نه نو 3 روزي با په حج کې نسی او بیا چې واپس کور تراشي اله بنسي او کدا سره د مسجد حرام هغه شهري دی د مکی اوسیدونکو دی بیا د لسوان روزي په دغه حج کې په دغه دوران کې پورا کوي نو فرمایي چې دا حکم دا چا د پاره دی چې د مسجد حرام هغه شهري نه دی واتقوا الله دا الله نه ویریږي وعلموا او پوه شئ ان الله شدید العقاب یقینا الله تعالی سخت عذاب ورکون کړي دا د الله تعالی احکامات دي دې کې هیر پیر نه لري پکار پدې کې غفلت نه لري صحیح پدې کې منمانی نه ده پکار څنګه چې الله تعالی ویلي دي اقشان کول ضروری دي ولا تحلقوا رؤوسكم او مخره خپل سرونه حتا يبلغ الهدي محله ترسو پوری چنی رسیدلی قربانی خپل محل تا خپل زیتا فمن نوها سوکان چی منکم ستاس نمریزن بیمار او بی آدن یا پدبانی تکلیف تے من رأسی دد پسر کے ففدیتن نفدید من سیامن دروجونا او صدقتن یا صدقه او نسکین یا قربانی فیضا نهار کلا امینتم چتاس پامن کشی فمن نها غسوک تمتع چی دا پیدا حاصل کړلا بالعمرتی په عمره سره ال الحج د حج پوری فما نها غ استی سره چې موجودی په اسانه سره من الهدی د قربانینا فمن لم یجد نسوک چنمومی فصيام 3 ایام نو 3 ورځې روزي نیولې فی الحج فحج کې وسبعه او روزي دي اذا رجعتم کله چې تاسو واپس شئ تلک 10 کامله دا پورا لس روزی دی ذالک دا لمن دا چا دا پارا لم یکن اهلو حاضر المسجد الحرام چنئی کورنئی دا حاضر پا مسجد حرام کی واتقوا الله ویرگی دا اللہ نوالمو پوشی ان اللہ یقرن اللہ تعالی چلے شدید العقاب سخ عذاب ورکون کے الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي پروردگار موږ ته د قرآن پاک سمجھ بوجھ را نصیب کړي د مرګ نه مخکې به دې باندې کامل عمل کولو توفیق راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين